السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې ښه به یې او ژوند به مخ ته تېرېږي. دا د یو ځل بیا زه بخت الله منقاد د ټیکنیکل افغان یوټیوب چینل له لورې ستاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شي او یو څه ترې زده کړئ. په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې څنګه په یوه ویډیو باندې ښایسته لیکنه کولی شو. نو د دغه لپاره ډېر اپلیکیشنونه شته، خو زه به تاسو ته ساده اپلیکیشنونه در وښیم او ډېر به ډیزاینداره وي. ساده نه مطلب دا ده چې ډېر په اسانه ډول باندې به استعمالیږي. نو که تاسو چیرته په کینی ماسټر باندې کلیک وکړئ او کینی ماسټر را خلاص کړئ، په کینی ماسټر کې هم پوینټونه شته، خو هغه پوینټونه چې په کینی ماسټر کې کارول کیږي هغه چې دي داسې یو ماډل هغه دي پوینټونه دي، یعنی مطلب دا چې زه یو بیکګراوند ورته غوره کړم، یو ماډل دی او دومره ښه نه دي. مثال دلته یو زه خط لیکم د مثال په ډول لوی افغانستان. صحیح شو، دغه تاسو ته ښکاري ملګرو. بس دا یو خط ده چې تاسو ته ښکاري. زه به لږ دا رنګ ور بدل کړم چې لږ ښه وښکاري. نو دغه چې تاسو ته ښکاري دغه پوینټونو باندې که کلیک وکړئ، تاسې د پریمایز په پوینټونو باندې، البته د دغه بجې باندې که دغه باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته پوینټونه ښکاره شي. نو دغه پوینټونه خاص د انګلیسي خط لپاره دي، بلکې د هغه لپاره نه دي، خاص بولډ کوي، نورې بل رقم ته یې نشي اړولی، دا یې سیده بولډ طرف ته. نو د دې لپاره چې تاسې ښه لیکنه وکړئ، لږ ښه ښکاره شي، نو تاسې به اول سر کې لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسې ولیکئ په پیکسل اپ. کله مو چې پیکسل اپ ولیکئ، د پیکسل اپ خو ټولو ته معلوم ده ملګرو، پیکسل اپ مو را ډاونلوډ کړئ پلی سټور څخه. پیکسل اپ به خلاص کړئ او له دې څخه مخکې یوه ویډیو ما جوړه کړې وه، د دې په دې نامه مې جوړه کړې وه چې د ښایسته لیکنو لپاره 2 تر ټولو غوره اپلیکیشنونه، هغه هم درسره وګورئ، هغه ډېره مهمه ده. نو د هغې لینک به زه په ډسکرپشن کې واچوم، د هغې ویډیو لینک. نو تاسې کله چې په ایکسل اپ را خلاص کړو، نو دلته به تاسې خط ولیکئ، هر رقم خط مو چې زړه و یا چې هر څه مو لیکل په دې کې. د مثال په ډول هماغه لوی افغانستان به زه اوس دلته هم ولیکم، خو مطلب مې دا ده چې هر څه چې تاسې لیکئ هغه به دلته ولیکئ او دلته به برابر کړئ. ډیزاینونه بیا بله مسله ده چې څه رقم د ډیزاین کېږي. زما خاص مطلب دلته دا ده چې خط پوینټ در وښیم چې څه رقم د ښایسته لیکنه وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو په پیکسل اپ کې په پوینټ باندې مو کلیک وکړو، بیا مای پوینټ ته راوړئ. په مای پوینټ کې تاسو ته به دلته ډېر اپلیکیشن هغه در ښکاره شي پوینټونه. دا ډېر ښایسته پوینټونه دي او دا پوینټونه چې دي په پیکسل اپ کې اوله نه موجود نه وي ملګرو. دا به تاسې ورته دغه اپلیکیشن چې ما په ویډیو کې تېره ویډیو کې جوړ کړی و، نو په هغې کې شته. نو تاسې به دغه پوینټونو باندې کلیک وکړئ او دلته به ځان ته غوره کړئ. اوس دغه پوینټ شکل بدل شي، دغه خط لږ به یې لوی کړئ، دا نون به لږ ترېنه مخ ته کش کړئ چې ښه ښکاره شي. ښه، نو دې ته به لږ رنګ هم ور بدل کړو ملګرو چې بیخي ښه ښکاره شي. د شین رنګ به ورکړو، تر څنګ سټراک به تور ورکړو، شادو به هم تور کړو چې لږ ښه ښکاره شي. او تر څنګ دا جوړ شو، بیا چې هر کله تاسې جوړو، دې ته به تاسې بیکګراوند چې دا هغه ترانسپرانټ کړئ، مطلب دا چې پنجې ته به یې واړوئ، دا به په سیو کوئ او په یولټرا کوالټي کې به سیو کوئ. کله مو چې دا عکس سیو کړو، د هغه نه وروسته به تاسې په کینی ماسټر باندې کلیک وکړئ او کینی ماسټر ته چې راغللی ملګرو، نو د دې لپاره په لایر باندې کلیک وکړئ او په لایر نه بیا وروسته میډیا نه به هم هغه پیکسل اپ کې فولډر کې مو چې کوم عکس جوړ کړی ده هماغه به راواخلئ. چې روا مو اخیسته ګورئ ملګرو، تاسو ته ښکاري هماغه عکس، هماغه تصویر چې ما لږ مخکې جوړ کړ هغه دلته راغی، خو ډېر په ښایسته شکل باندې مې راغی. بیا دلته تاسې په باندې انیمیشن ورکولی شئ، یعنې مطلب دا څه رقم ده، دا خط شروع شي د ښي طرف نه، چپ طرف نه، پاسه نه، کوزه نه، هر طرف نه تاسې جوړوئ، هغه یې داسې خپل طبیعت ده، خو یعنې مطلب دا رقم ته ښایسته لیکنې پکې وکړئ او ډېرې ښایسته لیکنې پکې وکړئ. کله مو چې هغه پوینټ ورته راوړو، نو داسې نور پوینټونه هم ورته راوړی شئ. تاسې اکوز پوینټ هم لیدلی شئ او پاس پوینټ هم لیدلی شئ. نو مثال بل څه شي ورته راوړئ، په دې لایر باندې کلیک وکړئ، بیرته میډیا باندې همدغه پیکسل اپ فولډر نه بل راوړئ. زه به یو بل عکس ورته راوړم، دې کې لیکلي دي ملګرو ما چې زما چینل سبسکرایب مه هېروئ.
نو دا هم یعنی مطلب دا ده چې یعنی تاسو هر رقم ته خوند درکوي هغه رقم ته جوړ کوي او بیا هر طرف نه شروع کول غواړي هغه رقم ته شروع کیږي. نو دا او د ته ورته نور پوینټونه ډیر خسته پوینټونه دي کې په پښتو پوینټ کې. نو د په دې باندې یعنی تاسو په ویډیو باندې هم د لیکنې کولای شئ او پاکسو باندې هم لیکلای داس لیکنې کولای شئ. د دیتا او د نور خسته ویډیوګانو لپاره ټیکنیکل افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بل ویډیو ز بخت الله منقاد د اجازه غواړم.